وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. حدیث شریف کی راضی حضرت عبداللہ ابن عباس د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د کاکا زوی دی وایي چې پیغمبر اسلام مشته یو وخت وویل و ابو ذر ته وویل. ابو ذر بیا یو ډیر هغه یو عاجز او ډیر هغه د دنیا څخه تاریخ وي، ډیر د دنیا څخه شاوي، ډیر د دنیا څخه لري صحابي و ابو ذر ته ویل یا ابو ذر ای عروه الايمان اوثق، د ایمان کم شاخ مضبوط دی، د ایمان کم رسی ډیره مضبوطه ده. ابو ذر صحابه کرامو دا عادت ویل الله ورسوله اعلم، الله په خبر دی، د الله رسول په خبر دی، موږ ته نه معلومي. نبی اسلام الموالات فی الله والحب فی الله والبغض فی الله، دغه د ایمان شاخ ډیر مضبوطه دی چې د الله په لار کې د الله د پاره د الله د مؤمنانو سره ته محبت ساتي، او حب فی الله محبت هم د الله د رضا د پاره د چا سره کوي. والبغض فی الله بغض عداوت دشمنی هم په زړه کې د الله د پاره کوي. هغه دا معنا د بدانو سره، د منافقینو سره، د ګناګارانو سره، د کافرانو سره ته په زړه کې بغض لري، نفرت کوي. ولی حب فی الله حب هم محبت هم د الله په لار کې د الله د پاره دی. والبغض فی الله چې دا د الله احکام ماتوي، د الله پاک د شریعت او د احکام پر لار باندې نه ځي، د هغه سره به ته په زړه کې بغض کوي، ساتي به دا به کوي چې الله وس راکړي دا به سموم، که الله پاک وس په فکر راکوي زه به د ده په عمل په کردار باندې به نه ځم، زه به هغه د ده عمل نه کوم. نو حب هم د الله دپاره دی او البغض فی الله، ته چې یو چا سره نفرت کېږي هم به د الله د دین په بنیاد باندې ذاتي د چا سره به بغض څوک مسلمان نه لري، هغه د الله د دین په بنیاد باندې مثال دی په بې دیني باندې